د لرابارې پاڼې قدرمنو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د افغانستان د ملي لوبډلې د پخواني کپتان او اوس مهال د ملي لوبډلې د مرستیال روزونکي ښاغلي ریس احمدزي صاحب سره یو ځای لنډه مرکه لرو. قدرمن احمدزي صاحب هالنډ ته ښه راغلاست. ستاسو د ملي لوبډلې وتوانېده چې د هالنډ څلور ورځني چس لوبه په 2 ورځو کې وګټي. هالنډ ته سخته ماتې ورکړه. تاسو په 2010 او 2009 کال کې هم هالنډ ته راغلي واست. هماغه مهال مو لوبه هم وګټل خو دومره په اساني مو ونه ګټل. تفاوت څه دی که په دې اړه وغږېږئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خو د لروبر ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. واقعا چې ډېرې په زړه پورې لوبه دلته په هالنډ کې موږ له هالنډ هېواد سره ترسره کړله او د دې لوبې لپاره موږ پوره تیاری کړې وه او خوشبختانه چې موږ د اروپا په سفر باندې چې موږ راوتي موږ په سکاټلند کې لوبې وکړلې، بیا هم په آیرلند کې لوبې ترسره کړلې. یعنې د موږ ډېر ښه تمرینات سوي او پوره ډاډمن وو په خپله لوبډله باندې چې انشاءالله ډېره په زړه پورې لوبه وکړو. تاسې یې مخکې یادونه وکړله چې په لومړي سر کې چې موږ راغلي وو د ګټې دومره توپیر نه و منځ کې، ډېر لږ فرق سره مو ګټله. خو په دې ځل باندې 4 ورځني لوبه هم ډېر په اسانۍ سره په 2 ورځو کې ور ختمه کړله او په یو انینګز او په 14 منډو مو ماتې ورته ورکړله. نو په دې کې د لوبغاړو خپل ډېر محنت ده. په دې کې د افغانستان کرکټ بورډ نه موږ مننه کوو چې په وخت سره دلته لوبډله راولېږله، آب و هوا سره بلدتیا پیدا کړله او دغه ټول شیانو په نتیجه کې موږ وکولی شو چې هالنډ مو په هالنډ کې مات کړو. دلته چې د موږ څنګه مېلمستیا یې وشولې او هغه افغانان وروڼه په خاصه توګه باندې شاکر صاحب واسفي، احسان الله نه، مختار جان او په خاصه توګه باندې دلته د افغانستان سفیر چې دلته پروګرامونه لپاره راغلی وو، ټولو هغه افغانانو نه چې دلته موږ ته مېلمستیاوې وکړې، موږ ته میدان ته راغلي وو او هغه وروڼه چې له بلجیم نه، د جرمني نه، د انګلستان نه، دغه ټولو اروپا نه چې دوی دلته راغلي وو، دغه ټولو څخه موږ مننه ادا کوو او د دغو د دعاګانو د دغو د تشویق برکت په داخل د افغانستان کې د خلکو دعاګانو او دعاو برکت چې ډېر یو ښه سفر مو وکړو او الله دې وکړي چې موږ دغه افغانان سره ټول په اتفاق او اتحاد لري او الله دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله او امن قایم شي. تل دې وي افغانستان، تل دې وي د کرکټ اتلان. تاسو دې ژوندي یاست. تشکر. خوشحاله